عزیزان لوی اختر چې دی هغه تقریبا پر را رسېدو دی په ډېره حواله باندې د قربانۍ زموږ د خلکو نه سر خلاصېږي نه سر خلاصوي او یاره زما بابا د کور مشر دی نو لحاظه بابا پوهېږي کار یې پوهېږي دا ډېره لویه دوکه ده عزیزانو او دا ډېر لویه بدقسمتي ده چې زما او ستا پر کور دا خبره چې ده هغه برابره ده بله خبره دا د عزیزانو عام طور زموږ تی کورونه ګډ کورونه دي د پښتنو کورونه دي یو سړی چې دی هغه بابا دی نیکه دی مشر دی لس وشلې لمسیان دي زامن دي هغه کاروبار ورلره کوي اوس خبره دا د عزیزانو عام طور موږ تی دا خبره چې ده هغه پیلاو کړې ده چې یاره بس د کور سربراه چې وکړي قرباني د ټولو د خوا کافي ده یاره خبره دا ده که رښتیا بابا مشر دی زامن غلامان دي غلامان حتی چې موبایل اخلي له بابا پوښتنه کوي چې یوه جوړه کپړې اخلي له بابا پوښتنه کوي چې ګړۍ اخلي له بابا پوښتنه کوي او یو قلم د اسکول یوه کاپي او رجسټر اخلي له بابا پوښتنه کوي له بابا روپۍ اخلي بېشکه بابا دې خپله قرباني وکړي پر بچیانو باندې نسته ولې هغه وجه دا ده چې دا دنیا دا د بابا ده د بچیانو نه ده صحیح سو بچی اختیار نه پکې لري لیکن که زما او ستا رقم ټګۍ وې صحیح سو بابا د 50,000 روپۍ موبایل په جیب کې دی زما او ستا د 2.5 لک روپۍ موبایل په جیب کې دی بابا دا 1.5 روپۍ ګړۍ په لاس ده زما او ستا هغه رولکس ګړۍ د 80 او د 80,000 او د لک روپۍ غده بابا په 1.5 روپۍ باندې د کپړو ګز اخي میټر اخي ما ورته په 800 روپۍ اخلو بابا چې دی پر موټر سایکلو په الټو کې ګرځي زما او ستا سره اعلی ګاډیانې را سره دي او بیا څه وایو موږ وایو چې بابا د کور مشر دی نو لهذا دا یوه قرباني بس ده د الله رسول فرمایي دا ته چې کومه قرباني وکې دغه قرباني د حشرګاه په میدان کې ستا سوارلې ده ته چې له قبره راپورته سولې دغه سوارلي چې د هغه به تا رسوي دا به ستا دپاره سوارلي سي نو لهذا د الله رسول فرمایي اعلی سے اعلی قرباني کوئ اعلی سے اعلی مګر زه په گنج کې چې هغه خدای وهل یا تباه غستړی حیوان مه کوه د الله سره د معامله ده صحیح سلو اوس په ظاهره خو تا ما او تا سره وینو یاره بس لاس یې تنګ دی لیکن په باطن کې خو ستا او د الله سره معامله ده زه خطاوزم ته خطاوزې لوی الله نه خطاوزې لوی الله به له ما او تا ګیلمن سي چې ولې تا په پلانۍ ورځ دونه خرڅولې په پکنیک کې دې دونه خرڅولې و یارانو ته دې دونه خرڅولې او چې پر ما رالې بیا دغه ځای ته ودرېدلې ما صحیح سو مې کوئ قطعا یې مه کوئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی یو غوښه درلوده 300 روپۍ یا دینار قیمت ولو چا جن وغوښتله ده ویل یاره دا ښه خبره نه ده چې د حشرګاه پر میدان چې د قیامت په ورځ د قبره پورته کېږم دا د ځان دپاره سوارلي کړم دا ښه خبره نه ده صحیح سلو اعلی چاغ خوندور پسه و سیرلی و زګړی و غویی هر شی چې دی هغه واخلي ها یوه بله خبره ده خبره دا ده کراچي خلک دي په 100 لکه په 25 په 10 په 50 لکه هغه غویان کوي چې هغه د زیتون او د لاس په غوړۍ باندې غټ کړي دا کمال نه دی عزیزانو دا په اسراف کې راځي راولاړ څه ګوره ستا ګوره عام غویی چې دی نارمل غویی چې دی ښه چا غویی په 1 لک روپۍ پیدا کېږي دا خو ستا د نامه دپاره دی دا خو د شهرت دپاره دی دا خو هسې په فیسبوک کې وروره کمنټونه و هغه لایکونه چې دی هغه نه ختمېږي دا مه کوه د الله سره معامله که د الله سره بیا راولاړ څه د یوه غویي پر ځای باندې 10 غویان وکړه دا ډېره ښه خبره ده آیا که ته یو غویی کوې او یو غویی هم دغو نه دی لکه هغه خو خالي ښایسته کړی دی او نور څه شیانې ورسره کړي دي نو موږ لا دا چم سړی نه کوي صحیح سلو نو لهذا بس هغه پښتانه په دکان کې ورته وایي دا شی ګوره چې خطا مې نه کې تو خدای بس ما ته سم شی راکه نو وسم تاسو خدای چې ته د بابا پر مخ ته اختیار نه لرې تو خدای دا ته چې موبایل و ګاډۍ و پلانۍ و حج و عمرې و پکنیکونه و کراچي و دوبۍ و کوم ته کوې پلار ژوندی دلته اختیار لرې او په یوه پسه کې چې د محمد رسول الله مبارک طریقه د اختیار نه لرې
د ابراهیم علیه السلام سنت اختیار نه لري قطعا یې مه کوئ قطعا داسې مه کوئ. ها یو سړی ملازم دی 10,000 تنخواه ده اوس هغه مطلب د اختر څه 2 ورځې مخکې اوس تنخواه واخیستله یا 10,000 مه بوله 80,000 تنخواه د تنخواه یې واخیستله په دا تنخواه کې د پوره میاشته ګزاره کېږي. اوس په دی څه چم کوي د قربانۍ وخت راورسېدی به قرباني کوي. علما فرمایي ګوره ستا ټول عزت د 80,000 روپۍ دي مثلا مثال در کوم نو چې ته قرباني هم پکې وکړې میاشت په آخر کې ته ستړی کېږې قرضې ته مجبوره کېږې د اختره څه مخکې د کور راشن واخله. دا نه دوکه نه د الله سره دوکه وکړي الله شان واخله پیسې کمې کړه یا د خپل عزت په خاطر چې زه مجبوره کېږم پور کوم نو در هغه دا ښه دی بیا پروا نه لري صحیح سلو دا خبره ده. لیکن که دکاندار دی هر څه الله ورکړي دي او په کور کې یو څه لالی بابا نه په سترګو ویني نه په غوږو اوري هغه هم دی تللی دی چې خوښ کړی دی بیا بابا وایي بس نو د کور مشر به زه سم. درواغ مه وایاست د پښتنو نیم ژوند نیم ایمان درواغ دی وچ کلک په درواغو دی. دا نه چې د الله او د رسول غم اخیستی دي قطعا داسې مه کوئ. الله ته مخ که خپې لرې که یا دا به م در وښه خیر بیا بل وخت خبره پر راځي. نن ورځ یا د اختر ته نږدې چې کومې مطلب ورځې دي 500 روپۍ سړی ولري ټیک دی پورته کښته به سي هلته هغه چاندي قیمت په پورته کښته سي بل ملا صاحب یې واورئ چې یاره 50,000 بیا وایي چې هغه ملا درواغ ویل دا خبره نه ده هغه ملا هم صحیح دي زما هم صحیح ده د بل هم صحیح ده چاندي پورته کښته کېږي د ورځې ریټ پورته کښته کېږي 2.50 تولې سپین زر قیمت څو دی دومره سړی نغدي روپۍ ولري صحیح سلو. اوس پر ده باندې چې شته قرباني چې ده هغه شته دی به قرباني کوي په خبره م سر خلاص سلو که 80,000 سړی ولري پر هغه قرباني نشته که هغه ورځ قیمت چې دی هغه دغو نه و پورته کښته په هغه ورځ بیا پوښتنه کولی شي. لہذا قرباني مه پرېږدئ هر ځوان دی په خپل کور کې جلا جلا وکړي.